هر شخص خپل ژوند کې دوستان لري. بعضې اشخاص دي چې ډېر دوستان لري، بعضې لږ لري. حتما یو وګړی، یو شخص، یو څه ناڅه خپل ژوند کې دوستان لري. څنګه وکولی شو چې یو ښه دوست وپېژنو، یا څنګه وکولی شم چې زه یو ښه دوست اوسم؟ د یو ښه دوست عمده دوه صفاته دي. که دا دوه صفاته په یو وګړي کې وو، که تا کې وو، که ما کې وو، که بل کې وو، نو ته پوه شه چې دا ښه دوست دی. که تا کې وو ته ښه دوست دی، که بل کې وو هغه ښه دوست دی. هغه کوم صفات دي؟ یو چې بدو کارونه منې کړي، چې تا د بدو کارونه منې کړي، او دویم دا چې تا ښو کارو ته تشویق کړي. دا دوه صفاته که هر شخص کې وو، په دې پوه شه چې دا ستا ښه دوست دی. که تا کې اوسي ته ښه دوست دی. مثال په طور ته نشه کې، سګریټ څکې، نسوار کې، کوم بل عمل بد عمل کې، تا دې کار نه منې کړي، درته وایي چې دا مه کوه، دا ښه کار نه دی، او ښه کار ته یې تشویق کړي. که عباداتو کې سستی کې، که تعلیم کې سستی کې، دې طرف ته یې تشویق کړي، درته وایي چې دا کار وکړه، دا کار ستا په ګټه دی، آخرت ته یې تا توجه وکړي. په دې پوه شه دا ستا بهترین دوست دی. داسې دوست لمنه هېڅکله خوشې نه کړي. که درنه څه ناسمه راور شي، کوشش کوه چې دې خفګان له منځه یوسې، بېرته ورسره روغه جوړه وکړې. که دا صفات تا کې وي چې ته یو مقابل لوری د بده کارونه منې کړي او ښو کارو ته تشویق کړي، نو ته ښه دوست دی. که دا کارونه تا کې نه وي، مثال ته نسوار، سګریټ، بله نشه کې، یو بل کس هم ځان سره تشویق کوي چې راځه نن یو سګریټ ما سره وڅښه، یو وار نسوار واچوه، یا کوم بل غلط کار ته تشویق کړي، در سره وکړي. په دې پوه شه ته ښه دوست نه یې. ته د هغې هم دین په ضرر یې، هم د دنیا په ضرر یې. نو د ښه دوست عمده دوه صفاته شل چې ښو کارو ته یې تشویق کړي، بدو کارونه دې منې کړي. داسې دوست هېڅکله پرې نه ږدي.